السلام علیکم دوستانو، د کیوټ مانو یو تازه ترین ویډیو تاسو سره شریکوم. تاسو لپاره مو راوړې ده چې تاسو به دا ویډیو لا تر اوسه نه وي کتلي. تاسو ته معلومه ده چې خپل خاوند سره لانجې چلیدلې، بیا د هغې نه پس یې خاوند یو ویډیو سوشل میډیا ته راوړه او بیا د دغه ویډیوګانو سلسله شروع شوه. په همدغه ویډیوګانو کې د دې داسې ویډیوګانې هم وي چې هغه بیخي یعنې بربنډې وي. هغه به تاسو سره شریکوم. دوستانو، کیوټ مانو د پېښور اوسېدونکې ده او کله چې د دې لومړی ډانس وایرل شو، یعنې کوم بېهودګي ډانس یې چې کړی، خپل هر سامان یې ښکاره کړی و، نو هغې نه پس بیا دې په خپل خور باندې کیس وکړو، خو بیا یې خور د دې کیس نه صفه ووتله او یعنې د دې د خاوند دا هر څه کړي. نو اوس د دې دواړو خپل منځ کې د طلاق خبرې هم روانې دي، خو قدرمنو دا هر څه ټیک ټاک وکړل، یعنې ټیک ټاک خلک په شرمونو وشرمول. نو ټولو پښتنو ته پکار دی چې خپل دا کوم نوی نسل چې دی دا د ټیک ټاک نه وساتي، ځکه چې ټیک ټاک دغسې بېهودګیانې خوروي او ستاسو ژوند تباه کولی شي. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه.